هغه څوک چې صاحب النصاب وي یعنی قربانی کول ور باندې واجب وي بیا د قربانی چې څومره قیمت او رقم ده دا رواخل په غریبانو مسکینانو باندې تقسیم کی چې اوس وخت کې د غریبانو مسکینانو پیسو ته ضرورت ده د خوراک د غوښې ته ضرورت نشته خلک چې د دلوګي نه مړ کیږي راځي د قربانی چې کوم رقم او صدقه ده دا په مسکینانو غرباو په دوی باندې تقسیم کو چې دوی ضرورت زندگی پاغي باندې ادا کی آیا په دغه صدقې کولو سره د فارغ ذمه یعنی د قربانی نه آزاد دی او کنه دی آزاد جواب اسلام چې د کوم شي حکم کړی وي پاغي کې لوی لوی حکمتونه چې د پراته وي کچرته په دغه حکم باندې عمل ونشي نو دغه حکمتونو نه سړی محروم جوړیږي د قربانی په سلسله کې مقصود اصل کې حلال ول ذبح کول د حیوان دی چې دغه وینه توی شي او دغه مقصد چې دا د صدقې کولو د قیمت یا دغه رقم صدقه کولو سره دا مقصود نشي حاصلېدلی تاسو ګورئ زمونږ د فقه حنفي عبارتونه ان القربة في الاضحية هي اراقة الدم په قربانی کې چې دا عبادت هغه چې د اراقة الدم د حیوان ذبح کول او دغه وینه تویول دي دا په صدقات سره او په دغه رقم تقسیمول سره نه حاصلېږي لہذا فارغ ذمه به هم نه وي دویم سوال دا دی هغه خارجي مملکتونو کې چې مسلمانان مقیم دي خپل ملکونو ته چې د ټلیفون وکي او په خپل ملکونو کې وکیلان جوړ کړي چې زموږ د طرف نه هلته قرباني وکړي آیا دا قرباني به صحیح وي او کني وي دا وکیل جوړېدلی صحیح دي کنه دي صحیح جواب دا دی چې دا صحیح دی ځکه قرباني عبادت مالی دی دا احناف په مسلک باندې نیابت په عبادت مالی کې صحیح دی نیابت په عبادت بدنی کې نه دی صحیح دلیل داغي د پاره ومنها ان تزو فيها النيابه فيجوز للانسان خو شرط دا دی په دغه نیابت کې چې څوک وکیل جوړ کړي دا خبره یاد وساته چې کله دا قرباني ورته ذبح کوله دا کوم ځای کې چې ذبح کوي دلته به مختر وي او کوم ځای نه چې ټلیفون ورته کړي د خارج ملک نه موکل چې کوم ځای کې دی هغه ځای کې به مختر وي که کوم ځای کې قرباني کوله اختر و او په بل ځای کې اختر نه و لکه اوس په آسیا کې ورځ دی او په امریکا او اروپا کې بشپي نو بیا دا قرباني نه دی صحیح په داسې ټیم کې د قرباني وکي چې په دواړه ځایونو کې د وکیل او د موکل په دواړو ځایونو کې د اختر ورځ وي بس دی